هاني بندوس فيتا خميار د مړو 2 کیلو داخل دا صرف په 80 افغانۍ باندې خرڅ شو. پرون چې مولا برادر اعلان وکړ چې د پاکستان سره نور سوداګریزې اړیکې ختمي، نو سم د لاسه تورخم کې ټول موټرو خپل رخ ودرک او ډایرکټ په جلال آباد طرف باندې روان شول. نو جلال آباد میوې منډي کې ډیر زیات کانټینر راغلي دي، ډیره زیاته میوه راغلي ده چې د همدې له امله میوه ډیر ارزانه ده. نو میوه ټول واخلئ، هم یې خپله وخورئ او هم یې په خپل بچو باندې وخورئ. او که د چا اقتصاد لږ ښه وي نو هغه دې لږه زیاته میوه واخلي او په چم او ګاونډ کې چې غریبان وي په هغو باندې دې وویشي. دا کار به 2 ګټې ولري، یو خو به خپل بزګران او تجاران ته لاس ورکوي او بل به د غریبو لاسنیوی وشي. د ویډیو په اخره کې د کیلو او کیوي نرخونه وګورئ او د خپل ملګرو سره دا ویډیو ډیره شیر کړئ. تقريبا يوم متر وان شاء الله يوم متر. میوه خلک خرڅي او دا چې راوړي دي نن کیوي راوړي دا کوم ځای راغلي دي ایران والا کیوي دي او څنګه په څور باندې دا ارزښت شو دا یو 500 روپے باندې کله دا کوم ځای راغلي دا انډیا والا کیله راغلي دا به درجه په 100 روپے تقریبا ها 900 روپے کارتون Garden nahin sa. Burger.